د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه. یوناما وایي وروستی ناامنۍ د اندېښنې وړ دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې پارولي دي. دا برید هغه مهال وشو چې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ د وتلو په حال کې وو. د کابل د امنیه قماندانۍ ویاند خالد زادران په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. خو بلخوا سرچینو او د بیړنیو پیښو روغتونونو د مړو او ټپیانو شمېر تر 60 زیات ښوولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. همداراز عبدالله هم په خپله ټویټر پاڼه دغه برید غندلی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي شریکه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یوناما دغه برید غندلی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالی د اندېښنې وړ دی.